احرام دو صادر ته وایي دا دوه صادر دي دا یو صادر به داسې واچوئ په مټو باندې ملنگ میں دا دربار کا ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا بیزار کا ہوگا پیغمبر. او چې څوک حج ته ځي ټریننګ ته ځي ته زه ټریننګ ورکوم د حج عمرې او زنانو ته چې کوم دی زما کور والا چې کوم دی حج عمرې ټریننګ ورکوي. حاجي صاحب د دې هم څه پیسې اخلي که نه؟ نه بالکل نه پیسې نه الله رضا دپاره صدر به سړی داسې په سر تاسو جیس هلته به تاسو کوشي یو ساعت به کښېنئ تاسو چې بېشک زما دې پکې 2 روپۍ هم نه وي خو چې کوم رور زما ځي نو چې هغه سبا ماته 1000 نه کوي. ای به لاړل بیا به هغه ایجنټانو ته هم خیرې کولې چې ظالمانو چرته مرولي ګولو نه په عمره پیشو نه په حج پیشو. اوس دویم فرض ادا کوو دویم فرض دا دی اکثر خلکو ته د دې پته نه لګي هغوی د سره فرایض او واجبات پیژني نه. کوم ملکونو کار کوي امجد بھائی؟ کې سعودي دی انشاءالله بحرین دی عمان دی قطر دی. ملکونه چې امجد بھائی تاسو یاد کړ د دې تاسو سره ورک ویزې دي او ورک دی تر دې پورې چې بعض زنانه پکې او زنانو دپاره پکې حلق نشته ویښته مکمل یو زنانه پکې داسې وه چې هغې مکمل سرګنجي کړو. پروردگار عاشقان درزی احرام دو صادر ته وایي دا دوه صادر دي دا یو صادر به داسې واچوئ په مټو باندې دا بیزار کا ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا بیزار کا استاد در ملنگ یما استاد در ملنگ یما ملنگ میں دا دربار کا ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا بیزار. جدید ته ورسېږئ جیاز کې هلته به تاسو کوشئ یو هوټل کارت به نه والی او بیا به تاسو ځان چک کوئ آیا د احرام خوندونه چې د پلي شوی نه دی. دویم فرض دا دی چې د بیت الله شریف طواف یاد ساتئ دی ارید جلا شریف ته به اشاره وکړئ بسم الله الله اکبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب موږ مسلمانان یو او پښتانه یو که یو سړی ډېر هم غریبي صاحبه داسې غریبي صاحبه چې یو ټیم خوري او د بل ټیم یې نیسي او د ده نه یو تپوس کوي نو دی نه د کور ارمان کوي نه د پلاټونو نه د ځمکې یو باباجي یو سپین سرې یو سپینګري به همدا وي چې یا الله د خپل کور ته مې قبول کړې. عمره او حج دا یو داسې ارمان دی صاحبه چې دا د هر سړي ارمان دی او د هر مسلمان. بیا په دې سیمه زمونږ غریبۍ او زمونږ نیستۍ زمونږ په جیب کې هیڅ نه دي پرېښی. صاحبه په دغه سلسله کې څه ملګرو زه راوبللم او تاسو ته به ښکاري چې دارالاسلام انټرنیشنل چې حج عمره حوالې سره کار کوي او دلته د پروګرام په شروعاتو کې هم تاسو وګورئ چې قاضي صاحب لګیا و د عمرې ته چې کوم سپینګرو تابع کړی دی شاه زلمو نو د هغې د تربیت اهتمام هم دلته کې کېږي. عمرې له صرف تګ نه دی چې صرف جاز ته به وخېږي او کوز به شي. سړی چې د یو ښار نه بل ښار ته ځي او پاډه کې پرېږدی نو هم دا سوچ کوي چې اوس په ځم چېرته بیا ته د یو ملک نه بل ملک ته ځئ چې هلته کې زرګونه لکو خلک د الله کور له ځي نو سړی اریان دریان شي چې اوس په ځم چېرته د جاز نه خو کوز خو بیا به ځي څنګه. نو دا چې کوم ملګرو سره زه نن تاسو متعارفي کوم صاحبه نو پښتو کې او محاوره دی دی غل تر کور پر رسي. غرض مې دا دی چې صرف درته هوایي اډه نه ښیي بلکې دا عمره او دا حج به څنګه اختتام ته داسې رسي چې دا قبولیت ته هم ورسي. ډېره خبره در سره کومه موږ سره اوسه. لکه طرف دا طواف حصه ده که دا دې ونه کړل طواف ونه شولو چې ته خانقاهګۍ ته وګورې که نه په پیډلو کې تا ته ښکاره شي تا ته خانقاهګاه ښکاره شي ته وګورې دا ستا یو چکر شو چې واپس راغلې 2 دا دې 3 څلور
قاضي صاحب څنګه خیر دی بالکل د دې کار خیر سره کړ نه تړلې چې خلک عمره حج لذي تاسو دغه حواله سره د خلکو لک شانتي تربيت پر کوي چې سبق کوي کومه دعا وکوي چرته وې ساريږي چرته نه بځي چرته نه باندې تړي ګران کار هم دا خو پیولم غواړي کنه بالکل جی دا زه د 2008 نه کوم او څونه جهان زی او عمرې ته زی نو زه راغواړم او هغې ته زه ټریننګ ورکوم او زه دا په اخبار کې هم ورکوم اشتهار ورکوم چې په دې ورځ باندې زموږ ټریننګ د حج عمرې نو خلک راشي زه ورته ټریننګ ورکوم لومړنی ټریننګ ما د نفسي ګودام کې ورکړو جومات کې او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا ما سکول کې هم ورکړو او هغې نه پس کېدو نو اوس ما خپل د پر حال جوړ کړی دی او چې څوک حج ته ځي ټریننګ ته ځي ته زه ټریننګ ورکوم د حج عمرې او زنانو ته چې کوم دی زما کور والا چې کوم دی حج عمرې ټریننګ ورکوي قاضي صاحب د دې هم څه پیسې اخلي کنه نه بالکل نه پیسې نه الله رضا لپاره ما دا کاغذونه چاپ کړي د حج عمرې والا دواړه عمرې بیل کاغذ دی او دا ما چاپ کړ دی ته یو کاغذ ورکوم او د حج لپاره بیل دی او دا فی سبیل الله فی سبیل الله دا چې لوی ته لاړم مال ته وګتل نو چې خلک روانو پته ورته نه لګېدل زانو تم نه سړو تم نه لګېدل نو ما لړ کې دارال چې دا زکو نو ما بیا دا اولی کله چې مې ولیکل بیا دا کوړی ته لاړم نو مولانا فاروق چې کوم دی کنه مولانا فاروق چې کوم دی نو هغه د های سیکنډري سکول پرنسپل هم دی عالم هم دی هغه نه مې چې کوم دی نو وزله دا کاغذ چک کولو هغه وی ټیک دی نو بیا مې چاپ کولو او بیا مې چې کوم دی ټریننګ ورکول شروع کړل قاضي صاحب چې دینو که حج د کړي او که نی کړي دا اوس ما ته پای چې د حج کړي کنه قاضي په حج نیم کړي د حجانو پالیس کې بولاړي ځکه کړه دې مرګور عمره یا حج قبول شو نو رب کائنات په دې پر ثواب کې دیم شاملې پیر صاحب څنګه جی تمام خیر طبيعت هم خدي شکر خیر اورنه عمره او پہلے دی جا قاضي صاحب هو په کړي کنه قاضي اوس په رزمای تلوه سر ټریننګ راکو احرام بسنګ تړي څنګه ملته اوس راځي دی وخت موجوده خو بیا موږ نه رزمای لوجي او کنه اجه تیزده کنه جی جی دغه پرې پرتګال وغیرہ نه همداسې غوټه ورکوي قاضي صاحب همداسې دغه شان دی جی ډېر خلکو ته وردا پته نی پته احرام تړل طریقه نه ورځي بیا ولې مسله ډېر خلکو چې احرام مې وروړو خو پرتګال په کم ځای کې چو نه نه دا ټریننګ وته بس زه ته ټریننګ ورکوم بس زه ته کې تاسو وګورئ زه تاسو کوم تاسو کوی څنګه جی تاسو خیر جی بالکل اخر ډیر صادری کې دي چې قاضي صاحب وګدا ته اوس هم ډیر بالکل جی داسم کې دي شي بکی عثمان غنی صاحب ناشته عمرې لذي دعا وته کوي چې خدای دې دوړ عمره قبول کړي باور نه چلسي جی بچی دی لګي اج نو زاله دې بوزن امين دا اوس بلا دنیا وا عمرې لذي څنګه د سیزن دی د عمرې دار سړی خایشي چلاړ شي دا منه د ودونو مبارکه نه هم زیاته زمنګ د کول ته زمنګ د مشرانو ته دغه مبارکه ډیر انتظار چې تاسو سګي حج دی مبارک شه عمره دی مبارک شه دا یو ډیر لوی اعزازي دا چې یو سړی چې رب کائنات په تعالی ستابه قسمت کې دوی کې چې زما کور ته راشه نو الله تعالی تاسو ټول د الله د کور ملمانه کې قدرمنو یو خبره ډیره ضروری ده چې ځان پوي کې چې د الله کور ته ځي چې دا غي تعظیم په مکمل توګه وکړي چې پای کې څه کمې کوتاهي ونشي د حواله سره بیا دارالاسلام انټرنیشنل د حج عمره پیکج حواله سره چې کم کار کوي دوی سره رابطه کوي په دې پروګرام کې د دې نمبرات چلیږي او تاسو ټول تم دا دعا کوم چې چرته هم ځي نو تربیت ضرور واخلې ځکه چې تاسو د الله کور ته ځي او بیا دا قای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روزه ته چې ځي چې تاسو ته پته لګي چې تاسو د دې کائنات د ټول نه مقدس ترین شخصیت لور روان یې نو چې داغه تعظیم کې څه کمیرا نشي ګوره دا یاد ساته رب دیو کې چې خدای ستاسو عمره او حجونه قبول او منظور کې ټول وای امين جزاک الله قدرمنو مفتی امتیاز صاحب موږ سره ولاړ دی او د حج او عمره حواله سره د دې دا رکوټه غونته کې تاسو دا کیمپ ولید چې قاضي صاحب مرګري ټول ټیم لګیا دي سو عمره لذي حج لذي دی فیسیلیټیټ کوي د دې نمخ کې په دې روزګار کې په دې کار کې داسې خلک رالل چې ای بلاړل بیا به غي جنټانو تم خیره کولې چې ظالمانو چرته مرولي ګورو نه په عمره پیښو نه په حج پیښو دا د خوشاله خبره ده چې تاسو غونته کې د مدارس نه فارغ خلک د کار لرال نو زما یقین نه چیرې حاجی صاحب د سپینګری بکړیږي نه بالکل جی الحمدلله عمدک خبره ده مونږ په خپل باندې اوس حج لتلی و او
سبلا خلق را سره او عام خلق نارینه هم وي زنانه هم وي مونږ به باقاعده د ماښام مانځنه والې تر ماسخوتنه پورې په خپل هغه دیره کې هوټل کې دا ټول نارینه زنانه را جمع کول زنانه یو طرف ته نارینه بل طرف ته د حج مکمل فرایض واجبات سنت بیا د نبی علیه السلام مبارک چې کوم حج په خپله باندې کړی هغې څه طریقه وه هغې څنګه طریقې سره کړی دا ټول به مونږ هغې ته عملي هغه روزانه بیانولو د هغې دا پیدا شوې وه چې زمونږ په بلډینګ کې چې مونږ سره کم نارینه او زنانه وو هغه عام خلک وو خو هغه تقریبا ټول معلمین او معلمات شوي وو او په عرفات کې او په مینا کې او په مزدلفه کې زمونږ د بلډینګ نارینه او زنانو به د نورو نارینه او زنانو رهنمایي کوله مفتی صاحب دا راته ووایي چې تاسو څنګه د حج ذکر وکړه تاسو لاړئ نو کم خلکو چې تاسو تربیت ورکړه تاسو کته چې ډېر خلک راغلي شي ته پته نشي چې فرایض څه دي خلکو ته پته نه لګي شي اکثرو خلکو ته د دې پته نه لګي هغې د سره فرایض او واجبات پیژني نه مونږ چې کله په حج کې طواف زیارت وکړو هغې نه پس بیا چې کله ویښته کټ کولو ټیم راغو حلق او قصر نو دا د سبلا حاجیانو چې هغې طواف نه و کړی او هغې چې هلته کې په مینا کې شیطانان وویشته نو هغې سرونه وخورایله که نه جي نو هغه سرونه یې وخورایله خو طواف زیارت دوی کړی نه او قرباني یې وکړه لکه قرباني هم ټیک شوه نو دې کې ترتیب دی لکه چې اول نه دی هلته کې چې کله شیطانان ولي نو دوی به بیا انتظار کوي چې دوی ته پته ولګي چې قرباني وشوه که ونه شوه چې کله قرباني وشي نو د هغې نه پس به دوی ویښته کټ کوي که نه جي دا ترتیب دی دا دی بیا به راشي طواف زیارت ته نو دې کې څه بلا خلکو هغه دینه غلطي شوې وه تر دې پورې چې بعض زنانه پکې او زنانو دپاره پکې حلق نشته ویښته مکمل یو زنانه پکې داسې وه چې هغې مکمل سرګنجي کړو پروردګار دا نو دا دې کې خو نارینه ویښته ګنجي کوي تاسو وختي هم خبره کوله زنانه هم پکې ویښته ګنجي کوي او یو پکې کړي وه دا واقع لږ کېده چې دا کتونکي مور داسې چل شوي چې مور او زوی راغلي وي هغه راغلي وو دوه زامنو ورسره او یو والده ورسره وه نو هغې هلته کې کم سړو چې کله هلته کې صفا مروه صحیح وکړه نو بیا هغې هلته کې لګیا وو ویښتې کټ کولو نو د زنانه ورته دغه شوې ده دې ورته چې ما هم عمره وکړه نو د دې زنانه هغې ورته سر ګنجې کړی دي نو دومره غلطۍ دومره زیاتې غلطۍ د خلکو نه راځي چې امور یې کله کمرې ته راغله نو زامنو یې څه یو ودی دا وی دا دغه چې دا بیبي بچا دی دا ماما او د دې په خیال ساتي که مخکې وخت وي لکه سهار لمونځ نه پس چې ته خانقاهي ته وګورې که نه په پیدلو کې به تا ته ښکاره شي تا ته خانقاه ښکاره شي ته چې وګورې نو بیت الله شریف ته هلته به دعا وکړي دا ستا یو چکر شو چې واپس راغلې دوه لاړې درې څلور پنځه شپږ او په مروه اووه برابر شو دا د دوبۍ مخالفین خلک ډېر زیات یریږي دا ډېره غټه جرمانې هلکه دوبۍ ته پکې څوک تللي دي که نه دوبۍ والا څوک شته په شکر الحمدلله یم دوبۍ ته نه ډېره درنه جرمانۍ دا دم هم د الله د اړخه یو جرمانۍ تا نه یو غلطي وشوه خلک دا جرمانه بیا ډکوي دا جرمانه خو ورته نه شو ویلی ازاله ورته ویلو شو لکه کومه کمې چې پاتې شو نو د هغې ازاله بیا په دې طریقې سره کېږي لکه څنګه چې مثلا یو بنده وتر کوي او اللهم انا ته نه پاتې شي یا په دویم رکعت یې عقینه نه پس د صحوه به راګرځي د صحوه سره د هغې ازاله وشي پوروالي وشي نو عام خلک زموږ چونکې پوه نه دي چې وایي دا ما باندې دم واجب شو یو خو هغه ته دا پته لګي نه چې دم واجب شو که بیا هغه ته دا پته هم لګي چې ما باندې دم واجب شوی دی نو هغه دم هلته کم از کم څاروي هغه یعنی 300-400 ریال په هغې باندې راځي نو هغې ته هغه ذهني تیار نه وي ولې چې د ده په زړه کې د هغې اهمیت نه وي امتیاز صاحب تاسو ته نه لګي چې زموږ دا کوم مشران یا زموږ دا نوي کول ځوانان لاړ شي په دې باندې دونه دمونه واجب شي چې پوره د یو ډاټسن پیسې پرې راځي نو دوی دا بیا ورکوي که نه دوی ته پته نه لګي بعد دمونو کې داسې هغې کې چې هغه لکه که 2-3 دمه په یو ځای راشي نو هغه که یو مو کړي نو هغه 3-4 کای مقام کېږي لکه څنګه چې اوس اللهم انا هم نه پاتې شي او دویم رکعت کې ناست هم پاتې شي یو بیا سجده سهو وکړي نو ټول ورته کور شي خو لیکن زمونږ خلکو ته د دې د اهمیت پته نشته په دې وجه باندې یو دم ورکو ته هم بعضې خلک تیار نه لکه مونږ په حج کې بعضو خلکو ته ووایي چې په تاسو دم واجب دی هغې دا به ګپ باندې واړوله هغه دم یې ورنه کړو دې کې به زه یو خبره بله هم وکړم چې عمرې له لاړو نو دوه قامونه یا دوه ملکونو خلک داسې دي چې دا زه د هغې عمره او حج وګورئ نو
تاسو به حیران شئ دا ملیشیا یا د انډونیشیا دی په ګروپ کې راځي یو ته مخ کی او نور وسری کتیر شي کسلويخي دوی چې طواف کوي تاسو ودی تاریان شه دونه په منظم طریقه باندې او په یو لباس کې دی کوي د ملیشیا او انډونیشیا دا نقل زما چې دا نقل کوم خپل کو پاکستانیان نو ډیر بخي د حواله سره د اسلام انټرنیشنل حج عمره والا چې کوم مرګري راغونډي او مشري مفتی امتیاز صاحب کنو دی دا یو هڅه کړې دی په ګروپ کې خلک لیږي او باقاعده دلته کې ولدا قاضي صاحب راضي پوي نو کپیر صاحب زی عثمان غنی صاحب زی کدا نور مرګري زی نو کدا په ګروپ کې لاړ شي نو د دې د عمره او حج په داسې ترتیب باندې زه ترسي چې د دې به غالب ګمان دی چې دا به قبليږي ان شاء الله العزيز دا ترتیب موږ پاکستانانو سپور خپل نه کو وجه صدا نو دغه شان تاسو کوشش کړئ دا غي وجه دا چې دلته نه یعنی د ګروپ په شکل باندې نزیه زمونږ د دارالاسلام انټرنیشنل حج عمره پیکج د دې میشن دا دی چې مونږ دلته نه د ګروپ په شکل باندې یعنی کم از کم یو جهاز پورا مونږ خپل تیار کو او هغه تر یو معلم لاړ شي او معلم دین لکه په حج کې اوس مونږ وکړو چې معلم به هو بغیر عالمو ناغه به هغه ته دینی رهنمایي مسائل او اعتبار سره رهنمایي هغه نشو کولی تاسو دې کې یو ګروپ نیم تیار کړی تاسو وزیر الحمدلله تیار دي مشري به سوق کوي زه بخپل ورسره د ان شاء الله زه تاسو دا نمبر ما پته دغه کې ورکو نو کو تاسو سره بیا سو رابطه کوي نو بیا تاسو غیله ګایډ لاین ورکې زه پکې یو خبر نور هم زیات کم دا ډېر ګرنو شپیر مرګري هم ناشتي که تاسو دارالاسلام انټرنیشنل سره بوکینګ کوي او که نه کوي اس خبر نشته بهشکه ما کوي خو د زده کړې لپاره دلته کې راشه چې روټه خوراک ساک ارسی فری دی او قاضي صاحب خاصم بس ځان له جنت پروګرام جوړ کړي پیسې رچانه نه لی بس ځان پوي کوي یو کستي ولني لارې سالپور کې د دې دازې دی د پلازې د ایډرس چلی نمبر یې چلی چې څوک هم حج عمره کول غواړي وای چې ځان پوي کې نو بس قاضي صاحب دلته کلاس لګوري صاحب راشه د دې نه پیسې شته او نه ټکې شته دوی سره به دا غواړي چې ستا عمره په داسې طریقه باندې شي چې قبولیت ته خو رسي کنه دربار کا ہوگا پیغمبر یا خادم د پیزار کا ہوگا پیغمبر یا خادم د سعودي عرب د ویزو درز دی ور سړی وی چې زده لاړ شم خو یو ویتللی یو ځان رکولی یو ځان منزل ته رسیدلی یو سره منزل ته قتل وی یو سبب بیروزګاری دتل یو روزګار لتل وی نو سبب په ټولو خبرو کې فرق دی نو دا فرق واضح کوله پر امجد بيدل تناسب سره دوه درې خبرې کوم امجد خان څنګه سیادت خیر خیر دي ټیک ټاک د دوه د ویزو د بندش نه پس ګورو چې سعودي عرب ته زموږ مرګري ځوانان ډېر روان دي نو تاسو سره ویزي وی دلته پهله خو تاسو شکریا ادا کوم تاسو دراتلو ډېر مننه چې زموږ دی پروګرام تم کوریج ورکوم الحمدلله موږ دا کار چې شروع کړی نو فرست اف آل خو زموږ لکه د حج عمره پروګرام دی د سره موږ بیا یو سوچو کو چې بای دا بیروزګار خلک زموږ په دې ملک ډیر دي نو د لپاره د 15 ملکو سو امبیسو سره ملک مرابطه ده کې سعودي دی بحرین دی عرب امارات دي نو د دې به مونږه لکه داسې ویزې ان شاء الله پیدا کوو چې په هغې سړی له هلته لاړ شي نو چې هلته په روزګار شي لکه ډېر خلک داسې لاړه اوس مونږ اورېدلو چې قطر ته 71 کسان لاړه او غریبانان واپس راله هغه سړي ته هم ډیبټ میلو شو داسې نور هم د هغې نقصانات شو غریبانانو کور کې یو جړه وه لکه مړی نه و جړه وه امجد بھائی تاسو چې سړی لګې په پخو کاغذونو ځي ریورس خو به نه راځي نه جی داسې کار خو انشاءالله چې پکې مو یو کروڑ ګټه می کنه نو داسې کار به نه کوو چې هغې کې زما یو مسلمان ورته تکلیف میلو شي انشاءالله موږ به داسې کار کوو چې بېشک زما دې پکې 2 روپۍ هم نه وي خو چې کوم رور زما ځي نو چې هغه سبا ماته هزار نه کوي نو کوشش به کوو انشاءالله چې موږ ته کوم رور هم راشي نو که یو کار کېږي نو موږ به د هغه نه کاغذ اخلو که یو کار نه کېږي نو هېڅ چېرې به موږ د هغه نه د 1 روپۍ هم تقاضا نه کوو انشاءالله کوم ملکونو کار کوي امجد بھائی سعودي دی انشاءالله بحرین دی عمان دی قطر دی او دوبۍ که مثال خبره د هغې ویزې د ویزټ خو شته خو لکه ورک ویزې دغه وي نو انشاءالله هغه به هم پکې موږ چې امجد بھائی تاسو یاد کړ د دې تاسو سره ورک ویزې دي او ورک دي انشاءالله
او خو صحیح طریقې سره کلک بار بار زه داسې وایم تړلې کار وي تللې کار به داسې بني چې لکه دلته لاړ شو بیا په میاشتو هغه ته چوک کې به ګرځي نه نه چې کامه نه ملاویږي غریب بنار نه هورل ته پروتي نه داسې کار به انشاءالله مونږ هر اس کلم نه کوو چې کوو او په هغې مونږ خپله لکه سیټسفای نه د هغې نه پس په مونږ هغه سړي نه کاغذ اخلو خپل نمبر خو لږ ورکړئ زمونږ د پی ټي سی ایل نمبر دی 0927 640 717 او د موبایل نمبر دی 0333 95 17 726. ډېره مهرباني امجد صاحب خو خپلې خبرې وکړه خو یو خبره چې هغه د ازار یېرېږي او صاحب د سعودي عرب ازار بیا ډېر لګي که په حرم شریف کې د تو درېده او اسمان ته وکتل نو بس قیامت دی نو امجد صاحب هم دا اوري چې دا خیرې عامې خیرې نه دي زموږ دا خیرې خونان کسټم پیډ دي یا به لګي یا به نه لګي خدا رجسټر خیری چې په حرم شریف کې کیږي چې چا پسیو لګي سړی به خرابوي زما په خیال دی چې امجد صاحب او د دې ټیم به کله هم دا خخ نه کي چې دی د خلکو نه ازار واخلي په دې ټیم کې او په دې کسانو کې مفتیان صاحبان دي علماء کرام دي پوهه خلک دي د دین نه باخبره خلک دي دې ازار نه ګټي دعا ګټي په دې نمبر سره ضرور رابطه وکړئ که تاسو عمرې لځئ او که حج لځئ او که روزګار لځئ امجد بھائی ډېره مهرباني الله دې ژوندی لري خدای په کار کې برکت واچوي امین امین سره ستاسو د خانقاهي ته وګورئ په پیډول کې وتا ښکاره شي دا ستا یو چکر شو چې واپس راغلې دوه لاړې درې څلور پنځه یا خادم د فیضان کا